کلیوال ژوند د خپرونې درنو لیدونکو موږ د جلال آباد ښار اومې ناحیې د سرخاب پله ترڅنګ یو کولال ته راغلي یو. نظر آباد سیمه ده. د کولالۍ هنر. کولالي 15,000 کلن هنر دی، هغه چې په هیواد کې دا کسب لا هم ژوندی ساتل شوی. د کابل جلال آباد لوی لارې یوې څنډې کې دا کولالان له کلونو راهیسې دلته په بېلابېلو خټینو لوښو جوړولو بوخت دي. 80 کلن شربت ګل یو له هغو کسانو څخه دی چې له 15 لسیزو راپدې خوا یې جلال آباد کې دغه هنر ژوندی ساتلی. دغه د کولالۍ په اړه باندې که ووایې چې څومره وختینی کسب دی دا؟ یعنی صاحب دا خو انشاءالله د نوح علیه السلام له وخته تر اوسه هم دغه کسب روان سلسله په سلسله هم دا کولالي ده که نه. چا منګي جوړوي، چا ګړي، چا ګلدانۍ، چا خزه هم دغسې روان تر اوسه سلسله هم دغسې تر اوسه مونږ مسیب کړی شو هم دغه کار کوو. نو څه به وکړو، بل کار خو نشته که نه. خپله د څومره وخت کېږي چې دلته دغه د انشاءالله زما با 50 کاله کې دا کولالي مې کړی او دلته 20 کاله به چې هم دلته مې دا کار کړی ده. داسې نورو ولایتونو ته هم ځي یا نورو ولسوالیو کابل ته ځي، مثلا کابل نه غما خواته قندوز پلو ته دی خواته مثلا دا گریز و لوگر پلو هم داستی هر علاقه که دازی نو باشین چون دا منگیو داشتم دالتا بودی منگناریو باری آلتا بیاروی خرستهی دکان که چی بس خرستهی غزنی پوریده کمزای پوریده بودی بازارونه څنګه دي؟ ښه دي؟ ښه ده والله بازارونه ښه ده، خو ذره اوسپوس مونږ دیدم داسې بازار خو هم شکر ده ګزاره کې په دې ښه ده ښه که نه. دغه چې تاسې ایښي دی دا بټۍ دی چې شی دی دې کې څه شی کوئ، څه کوم کار اجرا کوئ؟ بټۍ خو صاحب دا کار دا خام مال جوړو دلته که نه چې کله بټۍ مال تیار شو یو بټۍ پوی شو تیار ده دا بټۍ ډکوو ترېنه بس دا شو دې خواته کودې لاندې بس پورته دې 4 ساعت پورې کې ساعته به هغه باز پوښوي خلاص میکنه. دې کې لرګي اور د پار ورکوي که نه بل کوله ده؟ بورای لرګي دا لوښي نه دا لوښي ده دام په هر شی چې پوکاش اور پې کوي ښه هر شی چې لوښي که لرګي که بوري دا اور کوي ښه. همدغه ګلدانۍ مثلا چې جوړې شوې وچې شوې بیا دال تک دی همدغه ګلدانۍ مثلا د خوستل 2 سوه غټ واړه چې جوړ شو که نه اوس پوی ده بټۍ مال برابر ده دا بټۍ ډکوو ترېنه ولاندې کړو چې دا کله پوخ شو دې 4 ساعته ورکړو پخې بیا شپه یې په سار باید بټۍ نه باسو دې خواته کړو هر څه ارادي چا ګلدانۍ چا خزانه چا مرشه چا په کار هغه حالي پرېږد باندې مونه. او دلته خپل بچیان دي د سره په کار بوخت دي که نه نور څه کوم؟ دغه زوی مې ده هغه ورور مې هغه طالب هغه اوس بس ښار کې دکان کې از دا زوی مې راسره تخ کولالي کوي اون لیکل ډېر اوس یوازې تاسو دواړه دغه دواړه موږ داسې وخت هم راغلی دی چې د بارانونو کې ستاسې دغه خرابه شوي یا یاره استاد دا چې پوی چې مازدیګر آسمان ریزي که نه دا موږ ټول هلته پلار او زوی هلته برنده بندوي خلا بیغم خوب کو چې دا بیا خوب نه راځي که څه بکوي نه که نه. محمد طیب د پوهنتون تر کچې زده کړې کړي خو له نیکونو ورپاتې کسب یې نه ده هیر کړی. هغه هر سهار خپل کسب ته راستنېږي او دلته منګي، خزانې، جامونه، د اوبو ترمازونه او داسې نور خټین لوښي جوړوي. لکه څه جوړوئ تاسې ګلدانونه نور څه؟ دلته چې دا ګلدانۍ جوړوو، ترموزونه جوړوو، د اوبو جګ جوړوو، جام جوړوو، خزانې جوړوو، خوردمال جوړوو، منګي جوړوو. او دغه خاوره د کوم ځای نه راوړئ؟ خاوره په مختلف ځایونو نه خاوره راوړو. دا چټنګ سیمه کې ده د خښتو بټیګانو د هغه ځای نه راوړو، لوګر نه راوړو، لغمان نه هم خاوره راوړو. او دا لکه بیرته ګرانه نه تمامېږي چې مثلا تاسې هغومره لرې ځای نه خاوره راوړئ؟ دا د دې ځای خاوره چې دا لږ ذره ضعیف ده او د لوګر خاوره چې دا قوي ده مټ د دې سره ګډو تور مقابل کې مقاومت کوي دې له خاطر ورسره ګډو. او مخکې لکه دغه د کولالي سیستم داسې و چې ولسوالیو ته به وړل کېدل، بېلابېلو سیمو ته هلته غنمو باندې ورکول کېده، دغه چاره اوس شته دی که نه؟ اوس هم شته.
ځینې لغمان کې شته خلک وړي دا مثال د شیوا شو خیوي ولسوالۍ شو درې نور ولسوالۍ شو غازآباد شو خوږیاڼۍ ولسوالۍ شو او همدې ساحې کې لکه کاروبار د ولسوالیو کې څنګه د ښه شوی دی که نه مخکې خو یو څه وضعیت خراب و اوس انشاءالله ښه شوی دی کاروبار ښه شوی دی لکه یو منګی به په څو باندې لکه په څومره غنمو باندې ورکول کېږي یو منګی چې و مخکې بس ډکول غنمونه 2 منګي به مونږ ورکول ورته تاسو به هم نو هغه غټ منګی پکې کتلو هماغه به مثلا یو غټ منګی به مو کته ورته ویل چې دا ډک کو بس یو 2 نور والا یو بل به ورسره ورکول یو خبره که دغه راته وایي چې دغه خټه تاسې څومره وخت کې هغه کوئ څو ورځې پرې وځي څه رقم کېږي دا خټه چې دا اوس اول هغه ټانکۍ کې خاور اچو هغه نه وروسته بیا اوبه ورکې اچو هغه نه وروسته ښه زړه اوبه و چې دا اوبه شي دا خټه هغې څخه وروسته دا دروازې لري دا دروازې نه وروسته بیا چې هغه خړوب شو بس هغه دروازې خوشي کوه خپله د پټیو کې راځي هغه تقریبا 10 ورځې کې ځان کار ته برابروي یعنی 10 ورځې پرې وځي د خټه باندې 10 ورځې پرې وځي دا بیا پخېږي نو او بیا دا وترېږي ده کولالانو پخوا لریو پرتو سیمو ته پر څارویو خټین لوښي وړل او هلته به یې د غنمو په بدل کې په خلکو پلورل خو تېرې 20 کلنې ناامنۍ د دوی پر کار هم اغېز کړی و شربت ګل یو ځل بیا په کلیوالي سیمو کې د خټینو لوښو پلور او کاروبار ته مټې رانغاړلي او هڅه کوي چې دغه دود ژوندی وساتي تر پخوا به په دې ستاسې بازار دغه شوي چې مخکې به ولسوالیو ته نه شو تللی که نه اوس خو تلی شي اوس هر چی ته تللی شي مال بالوی ته کامی ته وړي چبلیات ته چې چا ته دکان دیدي هغلته باري وړي او بس موږ نه هلته خرڅوي خلاص 14 و 14 راشه ریټ معلوم ده که نه خو ریټ موږ نه هلته دواره پیغام پوی ګټه کې ورکوي خلاص کار ګودر منګی هغه څه دي چې شاعرانو د شعر په ژبه رنګ ورکړی خو هغه منګي د همدې کولالانو د ګوتو په هنر جوړیږي شاعر او لیکوال یره محمد پردیس د کولالۍ پر کسب او پر هنري رنګ را سره غږېدلی منګی که موږ او تاسې د افغانستان په تاریخ کې او یا په هنري تاریخ کې موږ لولو فرهنګي برخه کې موږ لولو هغه آله ده چې یا هغه توکی دی چې ورسره د ګودر نوم تړلی ورسره د انجونو نوم تړلی ورسره د ګودر او د مازیګر نوم تړل شوی دی دا هغه څه دي چې د کولال په لاس باندې جوړ شوي نو په دې خاطر باندې هم دغه خپل یو تاریخي ارزښت او خدامت لري وای ته شراغلی له چینی منګی د مات کړ اوس به څه کوي بانی منګی د مات کړ نو د کولالۍ د هنر په اړه باندې تاسې د سپینګیري بابا او د دې ترڅنګ هلته چې یو محصل فارغ شوی و د پوهنتون نه هغه هم دغه کولالي کسب کوي او د هغه خبرې مو واورېدې نو په کلیوالي سیمو کې دغه منګي هلته بیا پلورل کېږي یا منګي یا داسې نور خټین لوښي خو د روژې په وخت کې بیا د دوی دغه د ګیلاسونو جک او ترمازونو بازار په دې تود وي چې دوی ګرمي بالکل ګرمي خلک بس وبس کی نو د کې یو بیل ځانګړی خوند دی او خلک ترې استفاده کوي او کورونو ته وړي نو د کلیوال ژوند د خپرونې درنو لیدونکو دا وه د کولالۍ د کسب په اړه زموږ خپرونه هیله ده چې تر پایه مو لیدلي اوسي تر بلې خپرونې د الله په امان پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره